السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ورور ستاسو ملګری محبوب جان یم. په دې تمه په دې هیله چې ټول مینوال به ورو جوړ او د ژوند نه به مزه اخلي. نن راسره په پروګرام کې ډېر ګران مشر خپل ورور به ورته ووایم امیر جانانې صاحب ناست دی او د دې ډېره مننه کوم. په خیر راغلی ورته وایم زموږ د غریبۍ ته د راتګ او بېجانو ډېره زیاته مننه کوم د ستاسو په خپل پروګرام کې درته ختم. بس الله دې لوی که نیکمله او بت ما ته خو داسې کار لکه خپل ځای کې چې ناست یم دې انداز ته مې وګوره نو به پکې ته څه شی ووایم ډېره زیاته مننه کوم مینوالو بېجان به فریدونه ځکه چې د مردان شرګل راغلی دی نو موږ د بلاش اوازونه کوئ بلاش چې څومره وکړو څونه وکړو بابوجي درته خامخا وکړو د بابوجي اواز ما نه خو لکه ګوره هېر شوی یم د دې روژه کې لږه هغه کمزوری خو زه وایي که نه وایي اخواشه قومه پالپیچ به راسه ناچوی زما خپل قسمت دی ټیکټ مې راختی دی لندن ته درنه روان یم ښه بیا په بل ځای کې وایي ته ودرېږه چې د دې لندن دا لار سیده کړم چې زمونږ هغه ځای ته کومه لار تلې ده هلکه دا خو ګړی ده ورګه دې کې راته صحیح لاره ښکاري دا چې ځان ته هغه لار سیده کړي نو بیا سیده روانې وایي باچه ته سیده سیده جاو دغه ګوټ پیر سره راته وه لکه لار مې سیده رانیولې ده کس ناست دی ورسره په هغه نو په بینچ باندې دې وخېږي وخوا ودانګي نو هغه کس ورته وایي څه کې له کړونې وعلیکم سلام ډېر روانکاره دی د شان اوازونه کوي بل ته راته رایاده وګورې د بابا تا خو به اورېدلي کړم ښه د بابا هغه درته وکړم روژه ده زه روژې په دغه کې به وکړو که نه ویل چې تا ته چې ما ویښې دې شبرک کې دا واوره پکې ما اچوه که نه نو تا پکې ولې دا واوره واچوه دا شبرک څوک داسې کوي نو ښه ده ورته وایي ای سړی خدای خو د تا خاورې ډېر نه کړي نو چې پچه یې ګرمۍ کې او پچه روچه کې په واوره کې شربت کې واوره نه اچومه نو څه به پکې اچومه هلکان داسې شربت څکي نه دا د کانو زما چت غاښ کم دی زما چې زما کې واورې اچې ای سړی بس ته څنګهول مه کوه یا زوی ته به ته څه ووایه که نه ماته پته ده چې څه راله پکار دي ماته پته ده چې څه راله پکار دي ستا د خولې جوټه اوبه راله پکار دي ستا د وصل انتظار دی نو رغېږم ستا د وصل انتظار دی نو رغېږم ستا د مړو سترګو کاته راله پکار دي ستا د مړو سترګو کاته راله پکار دي ستا د خولې جوټه اوبه راله پکار دي بل دی جرلنډو او خرش پرش هغه څه داسې دی وایي یاره خرش پرش خو چې ګوره لړمون به دې راشي ولې بیا دې ولې نیت خراب دی اوهو خره ما نه غلی کښېنه بچې ما ته پته ولګېده د بچو شارګیره دی ده اوس پې ځان شپېلی کوي زه به حل ویم غلی کښېنه خره ته زما پار کار کې کار مه ساته نه بچې زه به حل ویم خره ما ته به خر نه وی خر یې که نه ما ته به خر نه وی زه ستا نه خفه شوم اوهو مړه ایم سوري یا اوسه پورې خو دې تنګول کول ها بیا هغه ماشوم به کیسې هغه آواز وکړي چې راس وایي پیشو وایي زه پکې د وړو ماما او هغه بچي وایي چې هغه بچي چې هغه کله راغونډ شي په فرش باندې هغه څنګه وایي هغه داسې وایي انا دا خو بابا دی بل کوم جوړ دی بیا بل پکې د اشاړو میلو دی هغه اشاړو میلو وایي خرج پرج ته پکې د اشاړو میلو ستاسو ځای راورسېږي ګپ لګوم چې ګپ لګوم بل هغه بل دا دی وایي
یاره خرش پشه د چې ټاکې نه د موسی تاسو ته څه وایي څه وایي د نه په خپله واورئ نو څوکم ترکاڼ درنه جوړ کړم بیا پکې بل د چا وه ګلوبټ شهنشاه نن سبا په شین خان باندې د هغه پیج چلیږي نو هغه څه وایي وایي دما نیکه د خودي وبخت داسې کار دی که نه چې داسې کار وشو چې د پېښور کې د وانو نو هغه څه شی ورته وایي هغه قیله بالا خیسه یاره د هغې په خوا تېرېدم نو دا مدګری مې راته وایي بانټوال دی که نه ته ورته وایې موږ بانټوال دی نو په دې وجه داسې ډېر پوهېږي نه نو ما ته وایي چې شین خان داسې کار دی د ما په خیال دی دې څیز ته لږ نظر واچوم نو چې ما ورته وکتل ما یې ولې یې چال دی وایي چې د ما په خیال دی دې ته ډېره غټه دښمني د دونه غټه کلا یې جوړه کړې ده ښه نو جلال خان وایي که نه وی هلکه زبیري اروره تا ته ما بله ورځ وایي که نه چې ملک صاحب ته ووایه چې ما له واده وکړي او ته تر اوسه پورې زمونږ په دې کوڅه کې اوړې راوړې والله ښه چې په دې ماری درته غلی شم او دلته د نبوکه دا څه وباسم ښه دا زموږ جلال خان ملک جلال بس خان مینوالو ډېر دیم زیاته ساوزه سایډ مننه دی که کوم نه د ستاسو د ټولو کم څه چې اوس یې خاطبه دوسه